د تحریک طالبان پاکستان د بريدونو د زياتيدو وجې څه دي؟ تحریک طالبان پاکستان په دې وروستیو کې خپلو داسو حملو ته زور ورکړی دی چې هدفي وژنې د سړک غاړې بمونه او له پاکستاني پوځ سره د دوی مخامخ نښتې شاملې دي. دوی پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې کړي چې مشران د ګڼو وسلوالو په بدرګه بېلابېلو کلیو ته ځي او هلته خلکو ته ویناوې کوي. تحریک طالبان پاکستان ادعا کوي چې د ډسمبر په 9 د پاکستان حکومت سره د یو میاشتني اوربند ختمېدو وروسته 45 بریدونه کړي دي. دوی د دې کال په لومړیو ورځو کې د خپلو حملو د معلوماتو په شریکولو سره په یو خبرپاڼه کې وویل چې په تیر 2021 کال کې په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان کې 202 حملې کړي چې 902 کسان پکې وژل شوي دي. د دې شمیرو په آزاد ډول تصدیق نه دی شوی، خو د مشال رادیو راټول کړي معلومات ښیي چې په شمالي وزیرستان کې تیر کال 140 بېلابېل بریدونه شوي وو چې د ډیرو حملو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ هم په خپل کلني راپور کې ویلي وو چې د 2020 کال په نسبت په 2021 کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه 55% زیات شوي دي. څېړونکي او د پاکستاني پوځ پخوانی کارمند سید نظیر مومن د دې حملو د زیاتېدو یوه لویه وجه د تیر کال اګست پر 15 د افغان طالبانو لخوا د افغان حکومت په زور نیول ښیي چې د هغه په وینا پاکستاني طالبان د همداسې کولو لپاره هڅولي دي. د وویل بریدونه ځکه زیات شوي چې TTP فکر کوي چې که افغان طالبان په افغانستان کې په زور حکومت نیولی شي نو دوی یې په پاکستان کې هم کولی شي. بله وجه دا ده چې پاکستاني طالبانو د پاکستان حکومت سره مذاکرات کول، د هغې لپاره یې حملې ډېرې کړي چې خپل زور وښیي او په خبرو کې په قومي موقف کې راشي. د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو په منځګړتوب شوي د نومبر په 9 د یوې میاشتې لپاره جنګ بندي اعلان کړه، خو د دې مودې له ختمېدو وروسته دا اوربند ونه غځېد. له هغې وروسته TTP حملو ته زور ورکړی دی. د پاکستاني پوځ ویان بابر افتخار د جنورۍ په 5 په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې په قبایلي ځلو کې د دې ډلې په خلاف عملیات تیز کړي، نو ځکه هغوی تنګ شوي او له افغانستانه یې بریدونه زیات کړي دي. پخوا پاکستاني چارواکو پر افغانستان تور پورې کاوه چې د هند استخباراتو سره یو ځای د TTP ملګرتیا کوي، خو بابر افتخار په خپلو خبرو کې ویلي چې د طالبان حکومت داسې نه دی او پوره ډاډ ورکړه چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کاریږي. نو چې د طالبانو حکومت دغسې نه دی، TTP څنګه په مبینه ډول د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان خاورې څخه پر پاکستان بریدونه کولی شي؟ د طالبانو په چارو پوه خبریال سمیع یوسفزی وایي افغان طالبان د پاکستاني طالبانو سره مذهبي او د جنګونو په وخت د راکړې ورکړې اړیکې لري، نو ځکه یې پر ضد پوځي کاروایي نه کوي. هغه مشال راډیو ته وویل چې افغان طالبان کوښښ کوي چې TTP په قبایلو کې خپلو سیمو ته واړوي. د وویل TTP په خپلو سیمو کې یو بنیاد لري، دوی په پخوا وختونو کې د افغان طالبانو سره مرستې کړي، نو داسې نه ښکاري چې افغان طالبان د TTP پر ضد عملیات وکړي. البته کوښښ به وکړي چې TTP دومره کمزوري پاتې شي چې د پاکستان په وړاندې عملیات پلان نشي کړلی. یوه بله مهمه مسله دا ده چې پخوا به امریکایانو پر TTP د ډرون بریدونه کول، خو اوس د پاکستاني طالبانو سره دا ویره نشته، نو ځکه یې خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د پاکستان پوځ څو ځله د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په قبایلي سیمو کې عملیات کړي دي. وروسته یې هغه په 2019 کال کې د رد الفساد و چې د پوځ په وینا یې په مرسته 90% قبایلي سیمې له وسلوالو پاکې شوي او TTP وپاشل شوه. خو تیر کال د تحریک طالبان پاکستان اوسنی مشر نورولي مسعود بیلې شوې ډلې بیا په TTP کې راغونډې کړي او اعلان یې وکړ چې په پاکستان کې به شریعت نافذولو لپاره خپل جنګ ته زور ورکړي. د دوی سره هغه په زرګونو پاکستاني وسلوال هم ملګري شوي چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره د دغه هېواد له زندانونو خوشي شوي. په دې وروستیو کې پر ټولنیز شبکو یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوي دي چې مشران په مبینه ډول د ځینو قبایلي ځلو په کلیو کې خلکو ته ویناوې کوي.